سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ښه به وئ، جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تن کې وي. دا د یو ځل بیا حاضر شوي یو تر څو تاسو ته یو بله نوې موضوع وړاندې کړو. په نننۍ موضوع کې به په دې وغږیږو چې د خولې کېدل او د هغې بد بوی د مخنیوي لارې چارې دې باندې نننی بحث لرو. د تخرګ یا د خولو د بد بوی ډېرې طریقې شته، هم د طب له نظره د دوایي او هم له خپله لکه تاسې کولی شئ چې هغوی مخنیوي لارې چارې پیدا کړئ. نن تاسو ته موږ د دوایي لارې چارې نه ښایو کوم چې په طبي لحاظ کېږي، بلکې موږ تاسو کولی شئ چې له هوم ریمیډیز نه کورنۍ مشورو نه استفاده وکړئ. نو یو څو خبرې دي د تخرګ او د انسان د خولې د بدبوی لپاره، راځو تاسو سره شریکوو. لومړی موضوع کې راغلی دي سره له دې چې اوس د انسان د بد بوی په تیره بیا د تخرګ د بوی د مخنیوي لپاره راز خولې ضد او بوی ضد مواد جوړ شوي دي، خو لا هم ډېر خلک له دغو موادو راضي نه دي. په وروستیو کې یو شمېر ساینسپوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره ډېره اسانه او په عین حال کې ارزان او حل لاره موندلې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د دې څېړنې په پایله کې څرګنده شوه که په کور یا کورنۍ کې مو د چا د خولو بوی نه ځي، د هماغه کس خولې پر خپل تخرګ وموښئ. دا کار به ستاسو د تخرګ بوی له منځه یوسي. د دې څېړنې مشر وایي د هر چا خوله بوی لري، خو د ځینو بوی لږ وي، او که د هغه چا خوله چې لږ بوی لري ستاسو پر بدن چې خولې بوی مو زیاتې وموښل شي، ستاسو بد بوی خولو بکتریا به په خپل ځای د کم بویه بکتریاوو ته ورکړي، او کم بوی چې تاسو بدن خولای لري هغه به د هغه نورو سره ختم شي. یو څو نورې لارې چارې شته د بدن د بدبویي د لرې کولو لپاره. اول دا چې تخرګونه سپوختي او پښې د ورځې 2 ځله په صابون او پاکو اوبو پرېمنځئ او ښه یې وچ کړئ. دا چاره به تاسو ته د پاک ساتلو او د بېځایه بویونو د مخنیوي لپاره بیخي یو مناسب او سم کار وي. دوهم، په منظم ډول او همیشه د تخرګونو ویښتان وخریئ. دا معنا لري چې هر څوک چې د تخرګونو ویښتان غټ وي د هغوی د تخرګونو بوی به هم ډېر زیات وي. د امله اسلام هم د دغه شیانو د غټ پرېښودلو ممنوع شوي ده، او اسلام بشپړ ډول کامل دین دی. دریم، د تخرګونو لپاره له انټي فرسفرنټ او ډیوډرنټ څخه کار واخلئ. دا هم 2 سپریګانې دي چې کولی شئ تاسو له ښار څخه واخلئ او دومره زیات قیمت نه لري. څلورم، پر خپل وخت او منظم ډول کالي یا جامې ومینځئ او پاکې واغوندئ. پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. که چېرته پاک کالي او پاکې جامې پر خپل وخت واغوندئ، هېڅکله به د بدن له بېځایه بوی د خولو له بېځایه بوی سره مخ نه شئ. پنځم، د کالو یا جامو لپاره له طبیعي ټوکر لکه پنبې یا وړیو څخه کار واخلئ. دا معنا لري چې نرم شیان اغوستل د انسان بدن لپاره بیخي ګټور دي، او کوم کسان چې نرم کالي یا نرم شیان لکه ټوکر یا پنبه اغوندي د هغوی بدن هیڅ نه خولې کېږي، او که خولې هم شي زیات بوی نه اخلي. شپږم، هره ورځ پاکې د بکتریا ضد جراب په پښو کړئ. کولی شئ له نږدې سیمساریو یا هم له دواخانو یې ترلاسه کړئ. اووم، قوي بوی لرونکي یا تیزې مسالې یا سفایزس مه کاروئ. هر هغه څوک چې قوي بوی والا یا تیزې مسالې استعمالوي د بدن زیات بد بوی به لري، البته د خولو یا د تخرګونو. نو له بېځایه یا تیزې مسالې یا سپایسز څخه بیخي ډډه وکړئ. اتم، ډېره کافي او یا قهوه مه څښئ. ډېر خلک به ووایي چې ولې. کافي یا قهوه څښل هم د انسان بدن د خولې کېدو لامل ده او د وزن په کموالي کې مؤثر ده.
هر کله چې چای یا کافي وڅښل شي د انسان خولې د باندې راوځي چې د بوی د جوړېدلو لامل کیږي. که مو له پورته کارونو سره سره د بدن بد بوی ځي نو کور ته نږدې ډاکټر سره مشوره وکړئ او له ډاکټر څخه سالم مشوره واخلئ. کو انشاءالله کومې طریقې چې موږ تاسو ته وښودې که په دغه طریقو عمل وکړئ هیڅکله به مو بدن بېځایه بوی خولې به مو بېځایه بوی خرګونه به مو بېځایه بوی ونه کړي. دا هغه کړنې دي چې تاسو لپاره ډېرې زیاتې ضرور دي ترسره کړئ. همدا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو در څخه اجازه اخلم. د لوی الله په امان.